دې ته عبدالاکبر خان راغلی دی، ما ته یاد دي. دې ته اجمل خټک راغلی دی، دې ته خلیل صاحب راغلی دی، حمزه صاحب راغلی دی. او دا مردان چې کوم دی پښتانه خدای داسې قوم پیدا کړی دی چې دی درباریان نه دي پاتې شوي. دا دربارونو خلک نه وو، نو د دې ژبه دربار ته نه ده ننوتې او یا نصاب ته په هغه شکل کې نه ده راغلی. که د دې صوبې د ټولو شاعرانو شریکه غونډه یا مشاعره یا پروګرام چا کړی دی نو په تخبایه کې شوی دی. زه د دې محفل صدر او زموږ ډېر ګران مشر په ډېر درناوي ورته بلنه ورکوم محترم ښاغلي رحمت شاه سایل صاحب چې راشي او تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي. ښاغلي رحمت شاه سایل صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زمونږ د وطن د دانش سره تړلو خلکو زه ګران ته دا سپین سر د کتاب د چاپ کولو مبارکي وایم او د هغه ملګرو شکریا ادا کوم چې دلته نیازبین همدغې ذکر وکړو، شاعر صاحب هم وکړو چې په دې لاره کې منډه کړې ده او موږ د یو داسې کتاب سره اشنا کړو چې که په دې وخت کې هم دا نه وی چاپ شوی نو شاید چې اډو چاپ شوی نه وي. ګران واقعي لکه زما د هغه وخت ملګری دی چې دلته دا ادبي ټولنه وه او دا ادبي ټولنې ډېرې نه وې، ځای په ځای ټولنې جوړې شوې وې. دا داسې وخت و، مشکل وخت و. په تخبایه کې مې یو ټولنه وه، په دې کې بختیار ګل ملنګ صاحب نه و زرګر بیدار صاحب دا د هغې باني خلک وو، په هغې کې ګل محمد ګران هم دې ډېر لوی لوی پروګرامونه کړي دي. یعنې که د دې صوبې د ټولو شاعرانو شریکه غونډه یا مشاعره یا پروګرام چا کړی دی نو په تخبایه کې شوی دی. بل هیڅ چېرته دومره لوی پروګرام نه دی شوی او د دې وجه زما په خیال د هغه سړي ذکر پکار دی چې عبدالمالک خټک د خدای وبخي هغه دلته ټیکادار و او دا د خلیل صاحب کشر ورور و، ډېر زیات عالم سړی و، ډېر زیات د ادب سره نږدې سړی و، ځکه چې شاعري یوازې د زړه د زرغونېدو دپاره یا د زړه د ټوکېدو دپاره یا د مسرت دپاره د خوشحالۍ دپاره نه ده. په شاعرۍ کې علم او پوهه هم وي. رښتیا خبره دا ده چې په دې حواله خو پښتانه ډېر زیات خوش قسمته دي چې شعري روایت یې ډېر زیات کوټلې او توانا روایت دی. د پیر روشان نه رانیولې د هغه د دور د شاعرانو چې هغوی په تصوف کې تصوف زمونږ د پښتو شاعرۍ یو ډېر بختور مضمون دی او په دې کې رښتیا خبره دا ده چې د خدای او د رسول سره د مینې ذکر فکر وي نو دا یو په دې حواله ډېر زیات روښانه
او ډېر دغه مضمون دی، بختور مضمون دی او زمونږ دپاره بختور چې که تخبیه ته راغلي یو دلته زما ترور زامن دي او سمې نور عزیزان دي، هغې خو پخوا راغلي وو، دلته په دشمنۍ راغلي وو، نو بیا دلته آباد شوي وو، بیا دیم ورسره راغله او دلته په دې میل کې نوکران نوکرانو، نو موږ به په دې ریل ګاډي کې راتلو، دلته چکرې به هم لګولې، د هغې کره به دیره وو او چې بیا به هم زړه وشو چې بیا به کلي ته لاړو. نو دا هغه خلکو دا کارونه خو کړي دي او دغسې کړي دي، خو دغه چې کوم دی دا د تخبیه دغه ټولنه لکه ګران چې ووې د یو څو کسانو نومونه واخسته، خو زه به داسې ووایم چې په هغې کې داسې ځای یا داسې کلی لکه د مروتو خلک پکې وو، شاعران پکې وو، د کوهاټ بنو د ډېرو خلک پکې وو، په دغه مشاعرو کې وو، او ستاسو دلته یو کمیټي حال و، کمیټۍ یو حال و، حال نه و، خو د هغې مخې ته دغسې یو برانډه وه او په هغې کې به سټیج و، نو د سړک پورې به د سړک نه هغه اړه به هم خلک راغلي وو، ولاړ وو، ناست وو. دې ته عبدالاکبر خان راغلی دی، ما ته یاد دي، دې ته اجمل خټک راغلی دی، دې ته خلیق صاحب راغلی دی، حمزه صاحب راغلی دی، او دا مردان چې کوم دی فیض الوهاب ناست دی زمونږ چې په مردان کې کم مشرانو په هغه وخت کې راهیس صاحب او پیر صاحب اندیش صاحب او چې څومره مشرانو ټیکدار صاحب امین الحق نور خلق چې څومره مشرانو دا ټول به پکې وو، او دغسې د صوابۍ نه دغسې د سوات نه دغسې په دیر کې خو هغه وخت زما په خیال ډېر شاعران نه وو، خو که وو پکې نو دا زین العابدین جان چې په ولسي ادبي ټولنه کې و دا د دیر و، زین العابدین جان د هغه نوم، نو چې شاعر و که نه و دا ما ته پته نشته، خو په هغه ورځو کې زه داسې لکه تازه غوندې زلمی وم، عمر مې داسې و. نو دغه مشاعرو نه ما هم زما په خیال چې ما هم د دغسې مشاعرې نه آغاز کړی دی چې په هغې کې خلیق صاحب د هغې مشاعرې صدر او دا حمزه صاحب دی او دا ټول خلک چې کوم دي دا په دغه کې ناست. نو دا چې د ده دا کتاب چاپ شو د دې مخکتنه کې دا نو د شایق صاحب دی ما ته ووایي چې دغسې د ګران کتاب چاپ شوی دی، نو ما وی چې زه به دې له ځمه که خدای ته منظوره وه او خیر و، ځکه چې ګران زما د هغه دور ملګری دی او هغه نور ټول مړه دي، دا یو پکې ژوندی پاتې شوی دی، یا به دی په ژوند میني او یا ژوند په ده مین دی لکه زما، نو دی پکې لا پاتې دی او مونږ بس دې ته پاتې یو چې هلته مړي له لاړ شو پروګرام دی پې هغه ووایو چې دا داسې شاعر او دا داسې ادیب و، خو دې خلکو په دې شریکه جولۍ کې چې کومه خپله برخه اچولې ده وړه وړه صحیح دا ډېره قیمتي ده. ما ته احساس دی سړی وایي چې یاره څومره د خلکو ته مې کتابونه ختم کړي، خو مونږ هم ستړي شو او ستړي نه یو، خو لکه عمر مو لګیا دی په شا کېږي، دا که تاسې مو وینئ نو دا مونږ په زور ځان داسې دوکم وکم کړې ده ویښتو مېښتو، او نور دا ده چې لکه مونږ خپل عمر خوړلی دی، خو دا مې ستاسو سره په دې دا تیر واقعات شریک کړي چې دا زمونږ دغه کسان وو چې دا مړه دي، د دې ذکر خامخا کوئ، دا مه هېروئ، سبا به راتلونکي خلک ستاسو ذکر هم کوي او تاسو به نه هېروئ.
او د عبدالمالک خټک ډېر زیات عالم سړی و کې سړی و ډېر خود انسان نه ده نه هغه د هغه دغه نه ځکه چې د خلیق صاحب ورو نو د هغه په وجه دلته دا دومره خلک راغلي کني وحید صاحب یا بیدار صاحب یا بختیار ګل ملنګ صاحب هغې دومره پېژندګلو نه لرله او تاسو ته په یقین سره زه دا وایم دا زه دروغ نه وایم چې دومره لویه مشاعره چې د ټولې صوبې شاعران پکې وي نو دا بل هیڅ چېرته نه ده شوې سوا د تخبیه نه زه خبرې بس کوم او ګل محمد ګران ته یو ځل بیا مبارکي وایم د دغه خلکو ملګرو ته یو ځل بیا مبارکي وایم چې تاسو ډېر کار کړی دی